د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې ګرمي چینې ته روان یو. دلته ورته ځایي خلک چشمې شفا هم وایي. دغه چینه د جلریز ولسوالۍ د سنګلخ نومې نامتو سیلاني سیمې یوې غرنۍ څنډې ته پرته ده. څنګ په څنګ دوه چینې بهیږي. د یوې اوبه سړې خو د بلې بیا ګرمې دي او په ژمي کې ان تاونه ترې پورته کیږي. دا د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ د سنګلخ سیمه ده او هغه چې ګرمه چینه ورته وایي دا چینه ده. د دواړو چینو اوبه له څو څپو وروسته پر یوه ویاله سره ګډېږي. خو پوښتنه دا ده چې دغه چینې ته ولې چشمه شفا یا روغتیا بخونکې چینه وایي او اوبه یې ولې ګرمې دي؟ چشمه پدر کلانهای ما منذ قدیما صحبت میکردن، میگه چشمه کرامات حضرت علی وش است. به خاطر کرامات حضرت علی است می چشمه آبی گرم است و این چشمه آبی سرد است. اما قدیما پدرای ما صحبت میکرد، مادرای ما به مو خاطر است دیگه. خو د ځینو خلکو نظر بیا بدل دی. وایي د چینې اوبه له کیمیاوي موادو راتیریږي او همدا یې د ګرموالي لامل دی. چشمه آبی گرمی تو یک مفکوره بعضی رنگ و رنگ است. بعضی نفرها میگه که در زیر از است معدن میس است و معدن اوین است که هوا سر از اون میاد یا گرم میشه. د دغه چینې یوه په زړه پورې ځانګړنه وایي ناروغان د دغه چینې په اوبو تر لمبلو وروسته رغیږي. والله یک رقم دانه است، بخار داره جان ما. یعنی مقصد دیگه زیر پوست هم سرخ میشه کلش. هر شخص که یری که بازم کمی تکنی قوت کردم مرا. ولی یعنی دنبزی چشمه ما چند دفعه میدم شوشتیم ولی خیلی کم کردم. په هیواد کې د سختو وچکالیو پر مهال هم د دغه چینې اوبه نه دي وچې شوي. این موضوع 400 سال 500 سال پیش یعنی تو دوامدار است چشمه. اونجا یک چشمه بود قبلا اون دوامدار است، این دوامدار است، این آبی گرم است، این آبی سرد است. این قطعا خشکی نداشته. همین زمینای ما که چندین هکتار زمین است، 500 هکتار زمین دمیزی چشمه است، امیزی چشمه آبیاری میشن. ان بهرنیو هیوادونو هم په غیر قانوني ډول په دغه چینه کې د کیندنو هڅې کړي. انجینران راغلي و د ایران نه چې دلته غواړي کار وکړي په سکاوټرونه راوستل، دلته کار وکاوه. بیا کار دلته جلریز ولسوالۍ قومندان امني ملګرو پې بحث کړ. دلته غوښته چې دلته الماس دغه اوبه چې څه ګرمې دي، دلته دوی ویلې دغه اوبه چې ګرمې دي دا د هغه نګاه یې داسې ده چې دا د الماس د هغه په خاطر باندې ده. دغه چینه چې په چشمه شفا مشهوره ده د میدان وردګ ولایت یو له هغو تاریخي او معنوي ارزښتونو بلل کیږي چې سنګلاخ ته تلونکي ډیری سیلانیان یې یو ځل لیدو ته هرومرو ورځي.